د دې کائنات انسانیت کې د ټولو څخه افضل مخلوق هغه رسولان او انبیاء علیهم السلام. د انبیاء علیه السلام څخه افضل په دې کائناتو کې بل څوک نشته، او په ټولو انبیاءو کې افضل رسول د ټولو رسولانو او انبیاءو سردار زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. الله رب العالمین رسول الله بارک فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین الا کافة للناس. د تمام انسانیت د قیامت او ورځې پورې چې څومره انسانان راځي هغه د پاره الله رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا ته پیغمبر استولی. او علما دا هم بیان فرمایي چې د انبیاء علیهم السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام متابعین بعد بیا د دې امت افضل مخلوق چې دی د دې کائنات روی زمین کې افضل مخلوق علما کرام. قرآن کریم الله رب العالمین قرآن کریم کې د علماء مقام او مرتبه بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. الله رب العالمین په تمام انسانیت کې هغه کسان بلند و بالا مقام ورکوي و آمنو چې کوم چا ایمان راوړي، والذین اوتوا العلم درجات، او الله رب العالمین وایي کوم خلکو ته چې مې درجات علم ورکړي دي هغه د دې کائناتو بهترین مخلوق دی. یو آیات کې الله رب العالمین فرمایي وتلک الامثال نضربها للناس. دا مثالونه واعظ الله رب العالمین و انسانانو د پاره موږ بیانو. وما يعقلها الا العالمون. د دې په حقیقت باندې بل څوک نه پوهیږي مگر علما. یو آیات کې الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله په بندگانو کې چې حقیقي د الله نه خوف لري، د الله څخه ویره لري، د الله خوف ورسره هغه علما کرام. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هغه خلق چې علم لري او هغه خلق چې علم نه لري دا برابر کېدلی سي؟ الله رب العالمین وایي هرگز برابر کېدلی نسي، بلکې الله رب العالمین چې کوم خلکو ته علم ورکړي د قرآن او علم څه مراد دي د قرآن او د حدیث او د سنت علم. الله رب العالمین وایي دا او بغیر علم بے علم سړی دا قطعا برابر نشي کېدلی، ځکه چې د علماء مقام هغه ډېر بلند و بالا دی. حضرت ثعلبه ابن حکیم وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام فرمایي یقول الله عز وجل یوم القیامة للعلماء. د قیامت په ورځ به الله علماء ته وایي یا معشر العلماء، ای علماء انی لم اجعل علمی وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. اے د علماء جماعت الله رب العالمین و ما چې خپل علم او حلم تاسو ته درکړی دي د دې دپاره نه دي چې نن تاسې رسوا کم، بلکې د دې دپاره چې تاسې مغفرت وکم. کم لغزشونه چې د علماو نه سوي الله رب العالمین وایي هغه لغزشونه به در معاف کړم، او زما تپوس والا څوک نسته چې دا ولې دې دې خلکو ته دومره بلند و بالا مقام ورکړي، ولې دې معاف کړل. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د عالم په عابد باندې دومره فضیلت دی لکه د 14 د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې دی. نبی علیہ السلام فرمایي ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وان العلماء ورثة الانبیاء. دا علماء د انبیاء وارثان. د عالم په عابد باندې فضیلت، هغه عابد چې د ورځې روزي او د شپې د تهجد او نفل عبادت او تلاوت کی، د دې عابد نه هغه عالم چې علم صفت لري. الله نبی فرمایي داسې فضیلت لري لکه د 14 سپوږمۍ چې په ټولو ستورو باندې فضیلت لري. اول پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په علماو باندې الله او د الله رسول اعتماد کړی دي، ځکه د رسولانو میراث د رسولانو وراثت د پیغمبر علیه السلام وراثت الله رب العالمین دغه خلکو ته ورکړ. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د یو ټول خاندان د یو قوم قبیل که مړ سي دومره نقصان او دومره هغه نه دی لکه د یو عالم مرګ او د یو عالم چې وفات شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وموت قبیلة ایسر من موت عالم. د یو قبیله او د یو پوره ټبر او د یو پوره خاندان وفات انسانان ټول مړ سي دومره نقصان نه دی بل لکه د یو عالم دین وفات چې وسي.
الله رب العالمین دې د علماو قدردانی موږ ته نصیب کړي. د علماو سره مې الله رب العالمین مینه پیدا کړي او په میدان محشر دې مې د دوی سره حشر وفرمایي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء. د علماو مثال داسې دی لکه د اسمان ستوري یهتدى بها في ظلمات البر والبحر. خلق د علماو په ذریعه باندې لکه د اسمان په ستورو باندې لار پیدا کوي. د علماو په وجدان باندې په علماو باندې خلق دین او راهنمایي پیدا کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي فاذا انتمست اوشك ان تظل الهدات. کله چې هغه ستوري خړ سي پټ سي نو خلق هغه لارې تلونکي لارویان به غلطه لار باندې روان سي. دا شان نبی علیہ السلام علما زما د امت دپاره د ستورو په شان دي. او پیغمبر علیه السلام فرمای د علماو خادم جوړ سه، د علماو سره مینه وکړه. پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمای کن عالما او متعلما او خادمهم. یا عالم جوړ سه یا متعلم طالب علم جوړ سه، د علم په طلب کې اوزه یا د دوی خدمتګار سه. فلا تکن رابعا فتهلك. څلرم سړی چې د علماو سره د نفرت او بغض وي عناد وي داسې مه کوه. د علماو سره چې څوک نفرت کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه به هلاک سي او تباه او برباد سي. د هغه د هلاکت او د تباهي او بربادي نور غټ شی دا دی چې الله رب العالمین به ایمان جن واخلي. چې کم خلق د علماو سره نفرت لري دې ته ګوري د علماو سره بې ځایه تنګیي علما د علماو ګستاخي او بېادبي کوي د دې آخر خاتمه به په ایمان نه کړي. الله رب العالمین موږ د علماو د نفرت څخه وساتي، د علماو د ګستاخي او د علماو د اذیت او تکلیف څخه وساتي. یو عالم لیکي څوک چې د علماو توهین کوي په نسلو کې به بیا د عالم پیدا نشي. پیغمبر علیه السلام فرمایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. د عالم سړي په عابد باندې، عابد هغه چاته ویل کېږي چې ټوله زندگی عبادت کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي کفضلی علی ادناکم. داسې عالم فضیلت لري رسول الله ویل لکه زما فضیلت چې په تاسو کې یو ادنا مسلمان باندې دی. بیا پیغمبر علیه السلام مخته حدیث کې فرمایي ان الله و ملائکته، الله او د الله فرشته، آسمانو والا مخلوقات او زمین زمکی والا مخلوقات، حتی النملة فی جحرها، حتی چې میږیان په خپلو غارو کې، وحتی الحوت فی البحر، او مایان او مچلیان په سمندر کې، لیصلون علی معلم الناس الخیر، هغه دعای مغفرت کوي د داسې خلکو دپاره چې هغه عالم دپاره چې خلکو ته د خیر او د دین رهنمایي کوي.